د حقابې پر سر شخړه دا ځل د ایران د استازو جرګه د اوبو غوښتونکې شوه. یونان کې د کښتۍ ډوبېدو له امله 78 کسان مړه شوي دي. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د امپراتور ټي وي چینل څخه 2 تازه او مهمو خبرونو ته. د ایران د پارلمان څخه باندې 200 غړو په یوې ګډه اعلامیه کې سیستان ته د هلمند له سینده د اوبو د حقابې پر ورکړې ټینګار کړی دی. د ایران د استازو جرګې ګواښ کړی که چیرې تر 3 میاشتو د ایران سیستان ولایت ته اوبه خوشي نه کړل شي، انساني ناورین به رامنځته شي. د ایران د پارلمان د امنیت کمیسیون غړی فدا حسین وایي د ملت کور او د ملت د استازو دریځ نیونه د دې لامل شوه چې په هر حال کې طالبان باید دغه واقعیت ومني. هرومرو او ژر تر ژره حقابه باید مراعات کړي ځکه موږ جدي ستونزې لرو. تر دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان سره د خپلې حقابې په تړاو د خبرو له ترسره کېدو خبر ورکړی و، خو د اوبو او انرژۍ وزارت ویاند وایي په دې وروستیو کې سرپرست حکومت د حقابې په تړاو له ایراني لوري سره کومه ناسته یا خبرې نه دي کړې. د اوبو او انرژۍ وزارت ویاند مطیع الله عابد وویل د اوبو او انرژۍ وزارت په دې هکله له کوم پلاوي سره مذاکره نه ده کړې او نه هم کوم پلاوي دغه وزارت ته تشریف راوړی دی. د سیاسي چارو شنونکي بیا په دې نظر دي چې دواړه لوري باید د هلمند سیند د هوکړې لارښوونې جدي وګڼي او د هغه پر بنسټ پر مخ ولاړ شي. د نړیوالو اړیکو کارپو نظیم سمون وایي هغه اختلافي مسایل چې د افغانستان او ایران ترمنځ د حقابې په هکله رامنځته کیږي باید د 1951 کال د معاهدې او الحاقي پروتوکولونو پر بنسټ حل شي. تر دې مخکې سرپرست حکومت ویلي د سختو وچکالیو له امله د هلمند سیند د اوبو کچه ټیټه شوې ده. یونان کې د کښتۍ ډوبېدو له امله 78 کسان مړه شوي. د یونان په سویلي سواحلو کې د کډوالو د یوې کښتۍ ډوبېدو له امله 78 کسان مړه شوي دي. د یونان ساحلي ګارډ نن چهارشنبه د جون 14 په یوه بیان کې ویلي چې پیښه کې لسګونه کسان ژغورلي دي. په بیان کې راغلي چې د نورو له درکه شویو کسانو د لټون عملیات لا هم روان دي، خو عملیات د توندو بادونو له امله پیچلي شوي دي. د چارواکو په وینا تر اوسه معلومه نه ده چې دغه کښتۍ کې څومره کسان سپاره وو او څومره له درکه شوي، خو د لومړنیو راپورونو پر بنسټ ښایي کښتۍ کې سلګونو کسانو سفر کاوه. ګومان کیږي چې ایټالیا ته تلونکې دغه کښتۍ د لیبیا په ختیځ کې له توبروک سیمې څخه روانه شوې ده. یوناني چارواکو سمدلاسه د دې خبرې پخلی نه دی کړی، خو ویلي دي چې په کښتۍ کې ډیری سپاره کسان د مصر، سوریې او پاکستان وګړي وو.